واه تازه او د ویاړ خبر راشد خان او مجيب الرحمن او خاص کر افغانستان د پاره د ویاړ خبر دا چې کوم د ویاړ خبر ده په دغه ویډیو کې را سره وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د بنگلاديش کرکټ بورډ تازه د آسیایي 11 کسیزې لوبډلې لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې دوه افغان لوبغاړي پکې هم شامل دي دغه شلوريزي سیالي چې د شیخ مجيب الرحمن د سلمې کلیزي په ویاړ په بنگلاديش کې د آسیایي 11 کسیزې او نړیوالي 11 کسیزې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي دغه سیالیو لپاره د آسیایي 11 کسیزه لوبډله کې کوم پاکستاني لوبغاړی نه دی اخیستل شوی په دې لوبډله کې د بنگلاديش، هند، سریلانکا او افغانستان لوبغاړي شامل دي د افغانستان په لوبغاړو کې ورو توپ اچوونکو کې راشد خان او مجيب الرحمن په دغه لوبډله کې ځای پیدا کړی خو د نړۍ مخکښ آلراونډر محمد نبی بیا پکې نه دی اخیستل شوی شیخ مجيب الرحمن د بنگلاديش د ازادۍ اتل دی چې له پاکستانه یې خپلواکي ترلاسه کړې وه سږکال د نوموړي د زیږیدو سلمه کلیزه ده او بنگلاديش غواړي چې په هره کچه یې په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځي په آسیایي 11 کسیزه لوبډله کې د پاکستاني لوبغاړو د نه اخیستو پریکړه ډیر مخکې د بنگلاديش کرکټ بورډ او د هند کرکټ بورډ مسؤلینو ترمنځ شوې وه په دغه پریکړه پاکستان سخت خبرګون هم ښکاره کړ خو هند او بنگلاديش ورته وویل چې په هیڅ حالت کې هم دوی پاکستاني لوبغاړي په لوبډله کې نه شاملوي نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ